او زمونږ محفل به تر سبا وي او چاته چې مور نارې وخي هغې د زینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا خوږ چینل FM 93 خوږو اوریدونکو ستاسو خوږ RJ حیات ګل تعالی شاه تاسو ته وایي هرکلې ستړي مشي او خواږه سلامونه. اوریدونکو څنګه حال دی؟ طبیعتونه مزاجونه حال احوال کلی ولس چمګاون هر څه ټیک ټاک دی. امید لرم د پاک رب نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، فټ فاټ به یې، ښه خوشحاله به یې، ښه په موج مستۍ سره به یې او د زندګۍ د دې رنګینو نه به ښه خوندونه او مزې اخلی که نه، او د یخو شپو نه د دې نه به هم خوندونه او مزې اخلی که نه. روز به هم د خیره سره ډېره زیاته ښکلې زبردسته شانداره مزېداره ښه کامیابو سره او ښه ډېرو زیاتو خوشحالو سره تېره شوي وي که نه. جناب د جمعې ورځ ده، د هفتې شپه ده، نو د چا په کورونو کې ودونه خادیانې منګنیانې وي فنکشنې وي ډېر دې مبارک شي. او څوک چې لکه زمونږ د برنډۍ سیکلي وي الله پاک د هغې باندې خپل رحم و کرم وکړي. ډېر مزېدار جمع دی، د ودونو سیزن دی، ډېره مبارک شه. څوک بیماران دی الله پاک دی روغ جوړ صحت ورکړي. دنیا به خبره روغه سټه. جناب زه ځان لا نیمه لکه د نور کله په شان کې ما سره 2 کسان نور دي، نو زه غواړم چې هغې په خپل ځان تاسو ته معرفي کړي. السلام علیکم اوریدونکو، څنګه ټیک ټاک هټ فټ جوړ تکړه خوشاله ګړندې ورلندې چورلندې ولې بنوي تاسو د دې ټیم کې د خپل خوږ چینل FM 93 ریډیو دلبر 400 आवाज اورئ. څنګه ملګرو هفته به مخه تېره شوي، ښه زبردسته به تېره شوي، او ولې به نه چې تاسو زموږ ته د روغې هفتې انتظار د جمعې د تورې شپې کوئ، نو تاسو به هفته ولې ښه تېره شوي نه وي. د حیات ګل خبره چې چا که ودونې او چا که کوېدنې چا که هر یو څه. حیات ګل خو پکې د برنډې سیکل یاد کو او زه به پکې وایم چې موږ د ګاڼۍ ریړي نو یو بچه ټولو ته ستړي مشه ورکلې مدان مسې نن ډېر سرتېزه شوې ځان ته د ګاڼۍ ریړه وی او کله څه وی خو زما د طرف هم ستړي مشي قبول کوي. دغه د ګاڼۍ زامبیل دی. حیات ګله بچه په تا به زه نن امیر ډانګي زنګومه ځکه چې تا بله پیره نه وې راغلی نو دومره کار وې درته شوی دی بیلجیم پکې مه پلی که سوکان در باندې دنګومه. جناب که څوک مونږ په فیسبوک باندې اوري خاني کاکا هغې باندې هم دې وخت کې زمونږ اوازونه بار ځي. ای بچه دغه کوم بوک تا یاد کو؟ فیسبوک همدغه د مخ کریم چې شی دی د مخ کتاب دی او دویم دغه چې کوم دی نو مخ ویم د ګاڼۍ ریړې دي مسې مې ویله اوس مې ټوله توجه ګاڼۍ طرف ته تلې ده. خو بچې داسې کار دی که څوک یې په فیسبوک اوري که څوک یې په ریډیو اوري نو غوږونه ورته کېدی زموږ د خوند او د رنګ خبرې دي. د دې دپاره تاسو ته کوو چې تاسو لږ ساعت خوشحاله شئ ګینې زموږ څه کار دی چې په دې یخه شپه تاسو ته لګئ. صحیح خبره ده خاني کاکا ګوره داسې کار دی چې زړه مه وه او سله وکړه او خلک به مونږ سره مینه کوي، مونږ ته به انتظار هم کوي، د یوې 2 بجو پورې به کوي. خاني کاکا تا ته پته شته ما به یو ټایم پروګرام کوو د 12 بجو نه د 4 بجو پورې، هغه به هم دومره کالز به راتله دومره میسیجز. یقین وکړه چې 4 بجې به شوې نو خلکو به ما ته وایي چې څه چل وکړه چې دغه وکړه داسې ورته ووایه څه نیغ کېږي صابره بیا سوی مخ به پسند پیه نه شو. ښه بالکل. دې نه علاوه جناب زمونږ د FM 93 په یوټیوب باندې چینل دی، دغه چینل نوم دی ریډیو دلبر RJ ګروپ. تاسو کله هم زمونږ چې کوم ویډیوز کېږي څومره پروګرامز کېږي د هغې ویډیو کېږي هغه ویډیو تاسو په هغه چینل باندې کتی شئ. لکه نن پروګرام وشي نو په سبا باندې تاسو هغه کتی شئ او هغه بیا د هغې نه علاوه تاسو هغه چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بل چې کوم دی نو هغه تاسو کلیک کړئ. بچې ګونګرو ورته وایي ګونګرو بټن ووهئ، هغه بټن ووهئ نو تاسو ته به زموږ هر یو ویډیو
بالکل زر تر زره ملاویږي. صحیح شو دغه خبره وه دا صحیح به ده زویه، صحیح ده. او هغه ویډیو شروع ده خانې کاکا وایي چې ما پکې مه راولئ زه یا دغه به چې بیا پټي کې شرمېږم. په پاندونو ته ولاړې، یو خانې کاکا موږ له ګره ووخه او بل وایي موږ له ګره ووخه. نو خلکو په هغې باندې کړی ځکه ما دا زما تصویر پکې نن مه راولئ. او که نه دا بیا خانې کاکا وایي زه شرمېږم، بل وایي زه ډېر مشهورېږم. دا خانې کاکا اکثر تا ته پته شته خان افضله دا د جی. جینکو سکول مخې ته ودرېږي راودرېږي بیا نو بیا یو بچی زه خو ودرېدی. نینیم نشم خوړی، غاښونه مې نشته چې مخې ته به یې ولاړې. صحیح شو. ستاسو د ټولو ډېره ډېره مننه د خاني کاکا او د خان افضل ګپ شپ به لګو. زه یو ټریک پلی کوم او هغه سپیشلی د زمونږ د اردو یو خاص لیسنر دی، سپیشل زمونږ ملګری دی او هغه ته پلی کوم، زه ورته ډیډیکیټ کوم او مطلب د هغه فرمایش هم دی او سانګ زما چونکې ډېر خوښ شو. دا به مونږ مخکې ډېر زیات چې واړو دا به د ټي وي بیا چې کوم فلمونه یا کتل یا څه هغې کې مونږ کتل. نو زه پلی کوم نو تاسو کو ته څه وایي جي اردو کې نو یو بچی زه ورته وایم که دا نصیب به مې ورته خان ووایم. افضل نسی ته دی وایم. वो बस यादगोल का बच्चा तुम उसको प्ले करो, अब उससे सुनते कल मजा आया तो उसको दोबारा भी सुनेगा। अच्छा अब तो ये किसके लिए प्ले करते हो? वो मेरा दोस्त है. वो तेरा दोस्त है, उसे कहो कि वो अनियर राजे हमको मुबारकी दे दी शादी का। अच्छा हमने शादी नहीं की, हमारे पड़ोसी का शादी का। ठीक है. हम तो वो रेड़े वाला बात पक्की करते हैं ना, गाने वाले रेड़े। गाने वाला रेड़े के बाद पक्की हो गई है. यादगोल भाई प्ले का ورته गाना जी یاره خانې کاکا نن سبا خو په دې لارو کوڅو کې د دومره د لارو کوڅو کې د موټرو رش روشته چې اډوله څوک ته ځان بچ کولی نشي. نو خانې کاکا تم په دې باره کې ایدګله ته به هم راته وې او لیدونکو نه به هم اورو که نه چې دوی څه وایي. نو اول خانې کاکا ګورو چې دا ورته خپله چاړه تېره کړي. یاره بچیه څه به درته ویم، هغه تېره ورځ د کور نه څنګه راووتم او بازار ته تلم، ما ویل چې څه سر سنت به وکړمه. نو بچیه چې په دې سوچونو کې ډوب په لاره باندې روان وم، ناڅاپه مې په دې خوا کې یو سکوټر تیز تېر شو لکه د بجلۍ د پړق. دا لاسه کې زوی چې سرکوز یې په موټر سایکل باندې یو ټیر هم راوچت کړی و او یو تیز خط و. نو بچیه چې لا بازار ته رسېدلی نو ما آواز وشو ویل چې دا اکسیډنټ وشو. نو ما ورته ویلې چې څوک پکې ایدګله زوی دی دغه له اول یو ټنګ ورکړه، تا خو ټنګ و دا له ټنګ ورکړه. نو بچیه چې بازار ته لا رسېدلی نو ما آواز وشو ویل اکسیډنټ وشو. ما ویل خیر خو دی څوک پکې مړه زخمین. ویل یا به څه به درته ویم زوی خو د اقرب شاه کاکا نمسی نه دی، مټکور شاندې دی. ویل هغه موټر سایکل یې جنګولی دی، خپل لاس یې مات دی. ما ویل زه خپل لاس خیر دی خو چې نور څه نه دي شوي. نو بچیا دا سوچ مې کولو چې اقرب شاه کاکا څومره ښه او شریف سړی دی. اوس به په هسپتال کې ناست دی، دا د ژمي یخې شپې به په یخ فرش باندې اړی او یخني دومره ده زوی چې په فرش به یې څوک ټینګېدی شي. نو خبره مې دا کوله زوی چې په موټر سایکلو باندې دا مستۍ مه کوئ او په مزه مزه پې ګرځئ. نو زما خو ستاسو ته که نصیحت وی که سوال وی کار څه وی نو دا ځان ته یو د سوال په شکل باندې ورته ږدم چې نه پې ټیرونه راوچتوئ، مه پې تیزئ. که د چا څه ضروري کار یو ځه کور ته لاړ شي ښه په سپیډ کې. او که نه خانه کاکا دا خبره یې ډېره زبردسته وکړله. که د چا خیر د ضرورت یو ورځ په تیزه لاړ شي، 2 ورځې په تیزه باندې لاړ شي، خو داسې نه چې تا پې ټیر اوچت کړي شی چې ته د ډېرو خویندو یو ورور یې، بالکل شی چې ته د ډېرو ترورینو یو خوری یې، کېدای شي ته د ډېرو بچو پلار یې، د ډېرو بچو کېدای شي ته د ډېرو لوریانو پلار یې چې ستا ورسره د هغې رونه نشته، ستا زامن نشته، د ګټې وټې ذریعه صرف دی. کېدای شي ته مطلب داسې یو اهم کس یې د دې معاشرې دپاره، کېدای شي ته د دې ملک او قوم دپاره داسې یو کس اهم چې ستا په وجه باندې زموږ ملک او قوم ته نقصان رسي. نو د خپل لږ کمقلوب د لاسه، د خپل لږ سپیډ د لاسه، د خپلې لږې مستۍ د لاسه لکه ولې بل انسان ته یا خپل ځان ته نقصان ورسوي. او دویمه خبره دا ده چې لکه خلک خبره کوي چې 15 منټه د لیټ ورسي، ګنټه د لیټ ورسي، چې په خیر ورسي.
او بچی به د اکثري وخت په بره ځوړنده کړي او وی لکه پړده وکړي د زلمې بس بیا خو نور پیږي که نه چېرته اودس نو بیا په کټ کې ماتوي تشې وي تیزې ته په کټ کې راوړه نو ځوان زلمي څه خو دا بله خبره دا ده چې ایمرجنسي کې په هسپتال کې د دوی ډېر بد اروځي ډېر په نه نظر ورته ګوري په بد نظر ورته ګوري څه حیثیت یې نه وي نو دا په بغیر نشي هغې له ټپونه وباسي د دې غوسې نه چې دا روزانه دوی دا اکسیډنټونه کوي نو په هغې کې شریف سړی هم چېرته اکسیډنټ وکړي ګله زه وایم چې کوم کالران راځي یو کالر یو خبره وکړله چې د دوی له نه دي په کار داسې نو بل کالر دی هغه خبره نه دوهراوي هغه دې ورپسې څه نوي څه خپل نوي څه د دې حوالې سره واغه خلکو پروګرام زموږ مزاحیه دی خو دا به پکې په ټوکو ټوکو کې یو ټاپک هم داسې و چې ستاسو ټلیفون راځي نو په دې طریقه به موږ تاسو خبرې مو شي چې تاسو وایئ د دې باره کې لکه څنګه چې تاسو وایئ د ډېرو خویندو یو ورور به یې دا وایي چې د ډېرو نونو به چې کوم دی پلاري نو الله دې نه کړي الله دې هغه وخت نه راولي چې د چا په کور کې دغه شان څه حادثه مخې ته راشي او د هغوی کور کې د اکسیډنټ د وجې څوک وفات شي او هغوی بې در په دیکو باندې ګرځي چاته به سوال کوي چاته به څه کوي نن سبا داسې دور دی چې څوک خپل ضرورت نشي پوره کولی نو د بل به څه پوره کړي نو حیات ګل ته پته نه چې زه لږ ډېر تېز شوم که څنګه حیات ګل ته سترګې سرې کړې زه به راشم د یو ټریک طرف ته یو کوشش به وکړو چې زیبا ګلې یو ټریک به ورته پلی کړو یو چې هغه اردو کې چې خبرې کوي هغه یې وه او د هغې خبرې د اوم ټیک دي د دغه نه خو وتم که مستی چای و والا گانا مستی والا گانا او چلو تو پلی کر نازی اقبال او شاه فاروق آواز دی تا اوس په زیبا ګل اوس لکه نه زیبا ګل په انداز کې وته وایي جی او چې تم کوون و والا گانا پسند دی وو بالا او ټیک یار تو پلی کر ویلکم بیک اوریدونکو تاسو غږ اورئ د اف ام 93 ما ته ویل کېږي حیات ګل تعالی شاه پروګرام ته ویل کېږي روډ خالی دی کم زیاده چې زما غږ رسي سواد دیر چک درا منګورا بټخیلا بونیر څخه کوټ درګه مردان تخبین او خار سوا بیمان صحرا کوهاټ اٹک په خبر 400 یہ دا جندے پکې لګیا دا وکړه کجندی پل کې مونږه سو کوریو کا په ډسټریکټ خیبر کې ډسټریکټ مالاکنډ کې ډسټریکټ باجوړ کې ډسټریکټ مومند ایجنسی او کنا خرم کې هم ډسټریکټ مومند ایجنسی وتر کې روان شوم په بال په سر لګېدلې ما خو خیر دغه خبره به کیږي او تاسو ټلیفون دی کې شمیره دا 09165155093 میسجز کولی شئ په 8 نوی آر ډی بولی کې آر ډی وټایپ کې او دا غینا علاوه 93 بولی کې او په 8881 باندې به سند کې زموږ آی ډی چونکې چینج شوی دا د میسجز دا په دغه وجه باندې زه لغونه کې کنفیوز شوم څه خبره نه تاسو کال کولی شئ په 09165155093 باندې ګورو چې په لاین موږ سره څوک دي د کم ځای نه دي هغې سوي او هغې زموږ ټاپک حوالې سره سوي زموږ ټاپک نن ډېر زیات اهم ټاپک دی ضروري ټاپک دی د سپیډ حوالې سره دی السلام علیکم د چا چې مور وي نو دعا به وکړي د چا چې مور نه وي نو صبر کوي اولا د چا چې خور وي غم ښادۍ له راشي د چا چې خور نه وي نو صبر کوي د چا چې رور وي نو خپل رور روچت کړي د چا چې رور نه وي نو صبر کوي د چا چې زور یې چا ته زور وښایي د چا چې زور نه وي نو صبر کوي د چا چې کور وي ورته شپې له راشي د چا چې کور نه وي نو صبر کوي بالکل خو تعبیر ته ضرورت نشته سوال مه کوه په پیر ته ضرورت نشته کور کې دې په خپل یوی ځان دم که بار مو د پیر ته ضرورت نشته ته کې شوې کوزدن نو په ګولۍ وله وایي خله تصویر ته ضرورت نشته تر دغه رقیب ما اخله نو مړې دې ظالم ته ضرورت نشته کله چې د شپږو بچو مور شو نو بیا یې یادګل ته ضرورت نشته یا بچه زما دې ورته ایله سترګې اوچتې کړلې پروګرام کې ورته زویر کلې وې ما څوک او د کم ځای نه ډېره مننه خالي کار کوم ما خبرې کوم د شکل ناشیر نه زمیر خان زمیرو خلک به وایي دا ولې خو ما پکې نوم د حیات ګل واغوست او زه ما به ګینې تارم پارمان سوکړک جوړ شوی دی چې شی دی بیا نوم مګلې نوم یې ورته فرمان کسکر چې زه خوېدم نو ته مې راټینګوه که نه کسکر وایې یاره زما سره ډېر زیات ضروري کارونه وو تېره هفته باندې زه ځکه رانغلم موږ یو څو افیر نومونه دي دا لږ اخلو ته لږ غلی شه
نه نه ماله مکو چې دوی خپل خبرې وکړي مګو چې په هولډ څه پکې نه کا غم دی نه دا پته ما دی اسقرم خیر دی میا صاحب غټه سینه د میا صاحب د په هولډ دا نمونه واخله یو ما دغه بار نمبر چشمه رقم ته غوسم نخکاری دا یو نوم زنینم سارا مونږه یادې ما ورته چې د کم ځای نه وای د خپل کور نه نو سارا ډېره مننه شکریا تاسو وای چې پروګرام ډېر زیات آیت ګله خسته دی نو تاسو د غوګونو سمات زبردست غوګونو نه د غوګونو د پوسکی مزیدار دي چې زمونږ आवाजونه په خلګي جمهور رحمان ماما یادې مونږه د جندي پول نه جمهور رحمان یو داسې انسان دی آیت ګله که په تحصیل تنګي کې چاته بجلی بلیږي نو د جمهور رحمان په وجه باندې ولې نو هغه داسې یو انسان دی څنګه واپډې نه بجلی کټ شي دا ورپسې رنګ وکړي چې ولې زمونږ ټیم ضایع کو تاسو مونږ بجلی ختمه کړله پورا جا خمار زه وایم چې جمهور رحمان ماشان انسان اړله په تحصیل تنګي کې نشته یا زه ته به هغه نه خاندره خاندمه قسم دې دلته پایات ګل باندې ډانګي دنګوم د حیات ګله دغه یادې محمد افضل او نبیان چې کوم دی هغه موږ د جندي پول نه یادې چې پروګرام ډیر زیات زبردست دی اوس ما خو موږ سره په لاین باندې نه ماټه مغول خیل نه موږ یادې نیاز علي او عیان علي چې کوم غزوی دی هغه موږ یادې ډیره مهرباني د کوچکینه بلاول دی او صہیب د ابازونه سایمه موږ یادې د سرډیرونه او دا یو دغه چې پکې وای او تم کو हम उर्दू में याद करते हो क्या ज़ैनब ये ज़ैनब है ज़ैनब शेरपाव से हमको याद करते नो ज़ैनब जी तुमको बहुत शुक्रिया अदा करते हम तेरे शुक्रगुजार है और हमारे गांव में सजुआर है सो गनम है और गनम है सजुआर है शुक्रगुजार है और सलेमान मंगियादी और कोटे हमजा और सरबन्ना दा कम कसम چې مونږه فیر یاد کړی دا غوې ټول ډېر شکریا اوس ما بچا ته اوس وایا تاسو ول پزړو دې سړي ماته د سس پګن مګن کو خو خان افغانستان شکریہ چې چا با پیر کالو کړل نو به تر خیر اړو چې د خبرونو به شي هغه با اکثر پاتې ما فیر جوړ نه دی دا زه کوي مکنه لکه دا کس پته مې او چې زما نیمه واغس اکثر به جماعتونو لمخ کې غزاد کسان راتلغوي به چې نیمه واغس 100 روپۍ به ورکړه کنه ال بي مالم پیسې راکې ازمانو هم نو ابا پته مو پیسې به ورکړي استاد جنوار صحیح رو او نو هغه چلو شو او خا ټاپک باندې څنګه ټاپک ویلې تا موږ ته شهري پرمان څوک لگا به مننه چې تاسو شامل کړم موږ ټاپک ویلو او دې تاسو طرف تر اعظم خو ما به حیاګل رانم ته دې چې دا خبره وکړه لکه یو چې یو په لوپ دوباره راځو د کومه راځو شي کو اګور ما دې سپیګمو دا وړي را په دې مې تیز راځي لګي په مازه مایک خو دې ټیک دی خو ته لګي دا سره ښکته کا خو سپیګمو ته ځان لا برابر کړی ټیک پته لګي زما ته دړای کباب او بي پکې راځي نو موږ ویل چې څنګه زمونږ هغه ټاپک حواله سره تاسو وایي سبس پرې ده ما باندې رڼا واچو لډیره بس ته دغه ډیره زه په غټېګم چې تاسو خبرو کړل درش دراشه موږ د کړي تیز رفتارې هم کړو نه موږ د تیز رفتارې وکړه موټر سایکل باندې د غلط سپیډونو وکړه د ون ویلینګ وکړه دا خبره دا نګټو تاسو کو نو یو ځای کې راځي جوړیږي نو هغه زموږ په وجه جوړیږي ولې چې په هر ځای کې په هر یو ملک خپل قوانین وي کنه دا غي خیال ساتل کیږي او بل ما په پاکستان کې د دې خبرې ورو سره خیال نه ساتل کیږي یو خبره شوې د دام کې دي چې هغه تا ها صحیح ده د دې کې کوڅه په اولټا لاس رواني او کوڅه په سیده لاس رواني خو یو روډ بنشي एकदम خلک چې دینو په اولټا لاس باندې روان شي نو هغه روډ د خپل لاس بنشي بل دلته کې لکه فکر خیال ډېر کم کس کوي چې هغه په مینه سره ودرېږي په مینه سره به خبره اوري که هغه د پرچه ورکړي کېږي که د هغه نه څه تپوس کېږي نو هغه ډېر په مینه جواب ورکوي مینه نو د ډېر څوک خیال نه ساتي او پاتې شو د ون ویلینګ خبره یا د سپیډ خبره نو دا خو پیله د پیرنټس نه ورانه ده چې کله د ماشوم عمر کم وي نو نه د پکار چې هغه له موټر سایکل ورکړی شي دویمه دا چې موټر سایکل وله ورکړي او ته هغه چېرته لېږي نو خپله ورسره ولې نه شي بیا هم ګرمان پېژنه چې یاره دا موټر سایکل هم نوې ورکړي یا ورسره په خپله ترې یا مرته د اوس یو ماشوم ته ډېر هم نصیحت وکړي چې سلو به ځي خو هغه ستا دا خبره نه مني دا موټر سایکل یو داسې شي نو به چې زه ځان په موټر سایکل باندې کلکولی شم چې ته دا به په خپله باندې ځي نصیحت ورته پکار دی په خپله تګ نه
نه نو ځان ته کړه نه هاني کا لاسونه خانزل نقلس تاوخه یزوه که په ګولیبان باندې مو تړم نو لویږم ته ټول لچی غم دې دلته مون کورسو کې راټینګ کړي پریوزی رانه په راځي تا دو ماجو چې کې راځم زیاده سوي اوس ما بس که ها او د خارو بچي دي ته د سم دی واستو خانزل ته خبره کوم خانزل وای جی زما اکثر د حیات ګل سره په سندره جګړې کې نه خو نن د تنه ویم ما ته پته چې دې راته نه پلی تا ته وایي زما ته وایي زه به ورته پلی کړم تاسو ویم چې د فرقرار په اواز باندې سندره ده ګرانه وه اسانه شوه ښه شوه مهربانه شوه ما نه خدای رشوه ډېره شوه اسانه شوه ما نه خدای رشوه ډېره شوه اسانه شوه انشاءالله یار صحیح ده اوس ما الله په امان معاف هم کا السلام علیکم وعلیکم السلام یا بچیا را پاسه غاړه را لره که ته خو راته چا نه پرېښودې مې شکیل احمد ستړی مشه وختر دې مبارک شه ډېره مهرباني ستا اختر مبارک شه او دا ګرمې ګرمې ګوړې خو یو که نه یزوه د ګوړ د خوراک چېرته یې بیا مورو پسې نښلي نو بالکل ټیک ټاک بله ورځ مې زویه خوړله نو د حلقۍ ژبه پسې مې نښتې وه غاښونه خو پکې نشته ده او دا شربت څکې که نه دغه ته ووایه یاره زویه نه شم څکلی اوس مې موجود خوږېږي نه بیا جام کیږي خو د اردو تین جوړ شوی څنګه یې وڅکم بندش فلم وه کومه یو اردو والا که نه اخلاق احمد آواز و او د اردو والا بالکل بالکل ندیم او شبنم باندې دې وخت کې ندیم د اصول کوټه جوړ یو ها بالکل بالکل او فلم دی باندې ورته ورکړیو چې فلم بندش نومو او بندش فلم وجي بالکل او که خیال هم کړی کمال احمد غالبا نقصان یې د وخت ډېر شو میا صاحب دې کې هغه خبرې چې کمې کړي دي نو هغه څه بل شانتې دي آیت ګل سترګو کې اوښکې رالې مې صاحب او خبره پکې داسې ده چې تاسو یو زه به مخکې را سلامونه زه کوم چې بیا ملګري ګڼ دي هېرېږي رانه او دا عظما هم راله د دې رودې سودیس دی او سپنا ده سمیکا ده فیصل باچا دی مکمل شام عوام ضرور لګولي ویل پکې چار وایي ګل وای دی او ماسټر صاحب دی عمر دی او سنگین شاه دی نور چې د مخلوق سلام ماغیدور ته سلامونه او مینه محبت زما خو ضروره تاسو د موټر سایکل یا د دې چیزونو خبرو کړه ته خبرو زما په دوام کې اواز ورځي کړه بالکل تولا او زما په دوام کې زما یو وړاندې دی او هغه د اشاره په موټر سایکل دوه روانو او وی جنګو تاسو یې ټول کې چې اوسم ګډ دی او بډانګورو باندې ګرځي ها او خدای پاک خو د مرګ بچ کړي دي او داسې بل یو دویم دی په پولیس کې او هغه هم دغې حساب دی چل کړو هغه هم یقین په خدای وکړي 3-4 کال شو او بډانګورو باندې نو ماشومان بچي دي ها نو یو خو دغه شوه او دا زه به ډول دا خو تاسو پیدا کوئ چې نه دي په کار هر چا له په کار دي داسې نه چې خو اکثر مونږ د ماشومانو له ورکول خو دي خو اوس چې دا کومې نوې نسل و چې دي د 17-18 سال یا د 19-20 سال د دې به یو لنډه لار وښیم د خزانه شوګرمیل له مخکې چې کومه د خبرې پاس تللی دی په دغې باندې ډېر زیات د جمعې په ورځ چې داسې کار دی چې د ماسپښین مازدیګر کې دا لس او 15 شل په راخوشي کړي او بیا وایي دا پاري اوچتې دي داسې او چې بیا وګورئ نو هلته د خرګارو او دا ټانګو دا ظلم ورسره شروع شي نو خدای بندیانو که دغه ټیم کې یو بل سره وجنګوئ یا به دا ته بلا خلک هم رسیل ته ولاړي خو زه د انتظامیت هم دا سوال او درخواست کوم په خدای یقین که یو پولیس والا یا بل څوک داسې ویم نه چې یاره دا خلک دغې نه منې کړي داسې کول نه دي پکار د دولت ته ساجت دی یا منډو ته ساجت دی مطلب دی ښه په خلار باندې لاړ شي او خپل مزل وکړه یا که 200 کې 3 په ایمان کې سورېږي په موټرسایکلو او په ډول سپیډ کې ځلئ چې دا خو څنګه چې تاسو وفرمایلو څنګه هم خبرې وکړې نو داسې ګور د چا به بچي د چا به مطلب دا چې تاسو به خلک په انتظار باندې ناست چې زما بچي به اوس راشي هغې لارو کې وي اوس په دغه ځای کې چې دلته د هاي سکول یو ماسټر او دقې سال له یو ډبره روانه وه او 2 سوالوال وو په دغه روډه ویې ویل هغه یو وفات شو او والله ما ته یو سړي خبره کوله یو ماشوم لور هغه په دې نه پوهېده چې زما دا پلار وفات شوی دی او ورسره دقې سال د شپې په غټ کې پرته وه مړې د شپې خو چونکې هغه وفات شوی او دغه لور به وي ده سره سملاستم نو دغې ته ووایئ د خپلو بچو مې د نصیحت خبرې ورته مور او پلار ته وګورئ چې تاسو به انتظار کوي نو موږ ټول له پکار دي
چې زه لپاره نه ډډو کو او په خلاف خلاف خپل منزل ته یو 15 منټه لس منټه د لیټ ورسو کنه او بالکل هیڅ خبره نه د لیټ رسیدو کې نقصان نشته کیږي په لس او 15 منټه او خپل دې کې چې ترشي تاسو یو بل آیا بل خبر کوم اکثر مونږ په دې موټر سایکل والي کې زه په خپل هم ګرځم په موټر سایکل اکثر چې مونږ چې رشي لا خپل لاپې په بل یو روکي او باسو ګلان منزل ته رسول غواړو نو دا نقصان دی په غلغه لار تګم نه پکار خپل ټیم او د خپل وخت انتظار پکار دی په مزه مله لاشه پیدا وسره کوشا کنه پیدا کوشا او لار کې روکو باسو سورېګم اکسیډنټ وو کې اکثر خلکو سره زنانه وي او غم د رسالت بیا دې راپورو دي یا به کې بور قوم خلی په موټر سایکل کې توندې سره یا بل راته مسلې وشي پرونی خلی هغه ته زیات نقصان دی زنانه هم ورولېږي ته هم نقصان ورسي زمونږ ټول له پکار دی چې د دې شي نه ډډو کو او کوزوم په موټر سایکل نو ډېر په مزه او په احترام او درش نه ځان ساتل پکار دی یو ورځ خبره کوم ما سره خپل بچانګیو زه د دکان ته وروتم زمونږ په کلی په روډ باندې ډېر زیات راشته د تسل بټیا ته پته وروتم او چې وروتم دکان کې ولاړ ما ماشوم مې راغشتل او تاسو یې ټیم کې چې ماشوم څنګه د دې خواږه چې تاسو موټر راغی وو دا پاک بچ کا سر مړ کېدو او نو ته پاک بچ کا مونږ ټول په کار کې یو ماشومان هم نو بوځو بلکې ما بوتل ما بچ کړو چې مې بوتل غوټي کې راځول زمونږ په کار یې ذات راځي نو ته ډډه کول په کار دی په دې کار ته تاسو له ذات او مبارکي در کوم او دا قوم اسلام دا خاني کا کاټه دا قوم اسلام ډیر د خلک یوري دا خلک دې یعنی نه کال کې نه میسج کوي او پروګرام نه مزي ملي او دا متګری دا قوم د اسلام ډیر مهرباني دي کوم ودا لوی زوی دا ټاپې خو مارا وړو تا یاد ګل ته ټولې سیرې واچولې ما ویل چې ما ته دې ما چولې وینو خو آیات ګل زوی که تا ته څه میسج یا څه ټیک دی یو غانا راته پلی کا میسجونه ته نه ما جوړو اوس به داسې کار کوو چې د خیر سره یو ټریک پلی کوو او ټریک دی د تورو زلفو او تورو زلفو